چې دی مکې مکرمې ته مخامخ ناست دي په حرم کې وایي زه ګورم چې دوې فرشتې رالې دوې ملایکې رالې کښېنستې یوه ملایکه وابلې ته وایي وایي سږ کال څومره حاجان راغلي دي هغه ورته وایي چې دونه حاجان راغلي دي څو لکه کسان وایي راغلي دي هغه وایي د څو کسانو حج قبول شوی دی هغه بله فرشته ورته وایي د ګردو حج قبول شوی دی خو د یوه سړي حج نه دی قبول شوی وای دا مالک ابن دینار وای زه ډېر په سوچ کې شولم چې خدای دا د چا حج به نه قبول شوی وای د الله څخه مې احوزاري شروع کړه و الله ته فریاد شروع کړي و الله ته زړه شروع کړه د الله څخه غواړم چې یا الله هغه انسان پر ما باندې راښکاره کړي داسې نه چې هغه بدبخته انسان زه یم چې زما حج نه قبول شوی دا دومره خوارۍ چې مې کښلي دي وای مالک ابن دینار دا ورځ ګرده دغه یې تېره کړه دا بله شپه بیا په حرم کې دی او الله ته خواستی وزاري کوي وای بیا هغه ملایکې رالې کښېنستې یوه فرشته وابلې ته وایي څو کسان راغلي دي وای دونه کسان راغلي دي د څو حج قبول شوی دی هغه وایي د ګردو قبول شوی دی صرف د یوه سړي حج نه دی قبول شوی مالک ابن دینار وایي ما پر دا فرشتو باندې مخ راوګرځوئ ول ما ورته وویل هغه کس ما ته راوښوئ څوک دی چې حج نه دی قبول شوی وایي دی راته وویل چې د تهجد پر وخت باندې د فلانۍ دروازې سبا یو ځوان راننوځي پر وژو باندې به دسمالي او دغه سړي حج نه دی قبول شوی وایي زه اوس په انتظار یم د تهجد وخت دی اوس دروازې ته ګورم د حرم په دروازه باندې یو ښایسته ځوان راننوځي او هغه چې څنګه رالی و مکې مکرمې باندې سترګې ولګېدې لبیک اللهم لبیک وای غیبی آواز پر وصولو لا لبیک لا لبیک دی ورته وایي چې یا الله زه حاضر یم یا الله زه حاضر یم د الله د طرفه څخه غیبي آواز پر کېږي چې ستا حاضري نه ده قبوله ستا حاضري نه ده قبوله مالک ابن دینار وایي زه راولاړ شولم دا ځوان پر وژه باندې دی ونیوی ورته ومې ویلې چې ای ځوانه د آواز دې واورېدی که دې نه واورېدی وایي ته راته وویلې د آواز خو ستا نن اوله ده چې وا دې اورېدی زما خو دا اووم اتم کال دی چې دا آواز اورم وایي نو بیا ما ورته وویلې چې ته څه کوې چې دلته بیا نو راځې چې دا حج دې نه قبلېږي دغه ځوان نوم چې دی عبدالرحمن بن شیران ولو وایي ده ورته وویلې هغه ملایکو ورښولی و وای ما ورته وویل وای هغه عبدالرحمن بن شیران راته وویلې چې تاسو زه پوښتنه کوم تا ته یو بل داسې کور در معلوم دی چې زه وسم هلته خواستۍ شروع کړم د دغه دربار د دغه د الله د کوره ما سوای بل داسې یو کور در معلوم دی مالک ابن دینار وای په دا خبره کې زه وچ ودرولم ول ما ورته ویلې کښېنه و ما ته واقعه بیان کړه چې ولې د تا سره داسې کېږي ول ده راته وویلې چې دننه څه اووه کاله مخکې زما د مور چې دی زما مور د ما څخه خوابدې ده او زما د مور چې دی دغه کیسه ده زما مور د ما سره چې دی خوابدې ده الله ما حج نه قبلوي ول ما ورته ویلې چې مور دې چیرې ده وایي ده ویلې چې هغه هم حج له راغلې ده خو د ما سره نه ده راغلې د ایرانیانو خیمې لګېدلې دي دا شیران چې دی دا په ایران کې یوه علاقه ده وایي 24 ګنټې قرآن وایي د دنیا سره رابطه کاټ کړې ده چې کومې ورځې زما د مور سره دا حالات راغلي دي بیا چې زما او د مور رابطه کټ شوې ده او مور چې مې ده د ګرد دنیا سلاسه اخیستې دي صرف د الله قرآن وایي مالک ابن دینار وایي زه چې ورغلم ده د ایرانیانو خیمو له چې ومې کتل د یوې خیمې څخه د قرآن آواز راوځي وایي هغه خیمې دروازه چې ما ور وټکوله وایي هغه راته وایي څوک یې ول ما ورته ویل مالک ابن دینار یم وایي هغه وایي څه غواړې ول ما ورته وویل یو څه خبره کوم وایي هغې اجازت راکړئ چې زه ورسره کښېنستلم وایي دې دا مخ نیمه یې پټ کړی و نیمه یې ښکارولو ول ما ورته وویلې مورې دا مخ یا سم پټ کړه یا یې سم ښکاره کړه دا دې څنګه پټ کړی دی ویلې دې راته وویلې چې زویه مخ نه درڅه پټومه اصل کې د خپل زوی عیب مې درڅه پټ کړی دی د خپل زوی پر عیب باندې مې پرده اچولې ده وایي ما ورته وویل سترګه مخ چې راښکاره کړي دا یوه سترګه چې ده دا نه وله وایي دا زوی زه داسې چپلاخه ولې یم پر مخ باندې چې زما سترګه ضایع سوله زما سترګه په هغه کې ولاړه وایي ما ورته وویلې چې اوس خو یې وبخښه زوی
معاف کا وای دی ویلې چې ما نه وای بخښلی ما نه وای معاف کړی دا زوی به وختي لا اخر کوی ول ما ورته ویلې ول بل څوک در سره دی ول شاته مې عبدالرحمن بن شیران درولي تر لاس مې ونیوی ول هغه رالی د مور په غوڅې کې ور پرېوتی د مور په غاړه کې ور ولوېدی مور ورته وایي زویه په دا 7 کاله کې زما فکر هم نه دله رالی په سوچ کې هم زه نه دله راوګرځېدلم چې یوه مور مې سته خو راغلی به وایي ول ده ورته ویل نه سوم دراتلی مورجانې نه سوم دراتلی مور ورته ویلې زویه یوه سجده مې ستا بې دعا نه ده پرېښې چې د هغې ورځې زه تا له دعا کومه وایي دا مور چې ده چې هر څونه زوی غټ سي چې هر څونه لوی سړی سي وایي مور یې پر سر باندې لاس ورګرځوي وایي دی د مور پر زنګانه یې سر ایښی دی مور یې پر سر لاس ورګرځوي لاس یې راکښته کوي پر وږو چې ور وګرځوئ چې ویې کتل پر وږه کې یو لاس یې نشته وایي د مور در زبې یو چغه راووتله وایي زوی لاس دې چیرې دی ول ده ورته ویلې مورجانې چې کومه ورځ مې ته په چپلاخه وهلې په هغه ورځ مې دا لاس پرې کړی دی چې دا ګناهګاره لاس به د ما سره قبر له نه ځي دا به د ما سره قبر له نه ننوځي وایي مور یې خدای ته لاس پورته کوي چې ای ربه دا د عبدالرحمن نن ګناه ور معاف که که د عبدالرحمن ګناه دې نه که معاف د ده مور به بیا تر هغو پورې سجده نه ولګوي عبدالرحمن بن شیران وایي چې د مور دعا مې وله چې د عرش منارې مې ویندلې د عرش چې کوم ستونونه دي تنبیه دي وایي د مور په دعا په برکت مې هغه په هغه ساعت کې ولیدو غیبي اواز پر وسو چې عبدالرحمن بن شیرانه ستا چې دی مخکیني حجونه هم قبول دي او اوس حج دی هم قبول دی که زه نن و دا ځوانانو ته وایم زه و دغه خوندو ته دا وایم که دوی نن راولاړ سئ د مور د پښو اوبه وچښي دا به ستاسو د نجات دپاره کافي چې د مور پښې ور پرینځوئ او دغه اوبه یې وچښي دا به زموږ ستاسو د نجات دپاره کافي که چا مور زیره کړې ده نن په پښو کې ور ولوېږئ د مور هغه زړه نه دی چې نه دي معافوي نن ورسې خپل د مندو سماپیانې واخلئ نن ورسې خپل د پلرو سماپیانې واخلئ دنیا به مې برابره سي آخرت به مې برابر سي کوم انسان که غواړي چې زما د دنیا او آخرت برابر سي هغه دې خپل د مور تابعداري وکړي د مور به یو څو شپې پاتې خو تاله به لاس په دعا الله رب العزت چې و موږ ګردو ته د خپلو مندو او د خپلو پلرو چې دی صحیح معنا باندې حق ادا کولو توفیق راکړي الله رب العزت چې و موږ ګردو ته پر دین متین باندې د تللو توفیق را نصیب کړي الله دې زموږ د ګردو ګناهونه معاف کړي الله دې موږ ګردو ته مغفرت وکړي الله رب العزت دې موږ داسې معاف کړي لکه یو کوچنی چې د موره څه پیدا سي څنګه بې ګناه الله دې زموږ معاف کړي که د مور نافرماني راسه سوي